بادشاہ باره کې دا راځي وي هغه یو ځل اعلان وکړ چې زما په دې ریاست کې زما په دې علاقه کې داسې یو کس پیدا کړي چې هغه په ټولو کې ډېر کم عقل سړی وي او ډېر ناپوه او جاهل سړی وي هغه راولې زه هغه ته انعام ورکوم د هغې دپاره خپل فوجیان خواره کړل وزیران یې خواره کړل مختلفو علاقو کې وګرځېدله په یو بانډه کې یو سړی پیدا کړ چې هغه واقعي ډېر کم عقل و ډېر ساده و وایي بادشاه ته یې راواسته بادشاه دې څه تپوسونه وکړل بادشاه پوه چې واقعي دا ډېر کم عقل سړی دی ډېر ناپوهه سړی دی نو بادشاه یو غټ انعام ورکړ لکه نو بل انعام چې میلاویږي دا انعام یې هغه ته ورکړ نو هغه ډېر خوشحاله شو د هغه زندګي پرې جوړه شوه کور او آبادي او د هغې وخت چې کوم مالونه و څاروي هر څه یې پرې واخیستل ډېر خوشحاله شو وایي هغه اوسېده په خپل علاقه کې او ډېر د مزو ژوند یې کاوه وایي څه موده پس بیا ښار ته راغی نو احسان یې ورسره کړی و بادشاه نو زړه یې وغوښتل چې بادشاه سره ملاقات وکړم وایي د بادشاه چې کوم دربار و هغې ته راغی وایي بادشاه په دغه وخت کې په مرض الموت مرض باندې بیمار و او عنقریب وفات کیږي وایي چې کله دا حاضر شو چې د دروازې باندې کوم کسان ولاړ دي هغې نه تپوس کوي چې زه بادشاه ته ورځم وی بادشاه خو بیمار دی وی ورته وی چې هغه فلانکې کس راغلی چې تا انعام ورکړی و چې بادشاه ته قاصد ورغی هغه ورته ویل چې راپرېږده او وی دا انسان او دا سړی واقعي چې ډېر کم عقل و بادشاه بیمار پروت دی ده ورته خنداګانې شروع کړې السلام علیکم بادشاه ورته ډېر په هغه د بیمارۍ غوندې اواز کې ورته وی چې زما حالات خراب دي او زه بلې دنیا ته روان یم نو دا ورته چې ته بلې دنیا ته روان یې ته خو بادشاه یې زه یو غریب سړی وم تا ماته یو انعام راکړه او زما زندګي دې بدله کړه او زما سره اوس نعمتونه دي او ښایسته کور دی او څاروي دي او مزې دي زما تا سره خو هر څه اسباب شته ته چې بلې دنیا ته روان یې هلته هم ستا باغونه یې هلته هم ستا کورونه یې هلته به ستا مزې وي ځکه ته خو بادشاه یې بادشاه سره خو هر شی وي که نه بادشاه ورته وایي زه خو روان یم غزې ته خو هلته هېڅ هم نشته نو دا قمقل سړی ورته وایي د الله بنده جوړ کړي به دي ځان ته که نه تا سره خو پیسې هم وي او تا سره خو لښکر هم وي او تا سره خو د دنیا ټول اسباب وو او هېڅ دې هم نه دي جوړ کړي خو هېڅ دې هم نه دي جوړ کړي ویل د څه شی دی بس وایي زما دپاره خو عذابونه دي او زما دپاره خو هېڅ هم نشته هلته وایي دې قمقل سړي ورته ویل چې کوم انعام تا ما ته راکړی و وایي د هغې اصلي قابل ته یې چې دا انعام زه تا ته درکړمه چې دومره هر څه در سره وو اسباب در سره وو او د خپل هغه بلې دنیا دپاره تا تیاری نه دی کړی او ستا ورتل هم یقین و او ستا علم کې هم چې زه به هلته ځمه یقین وکړې نن مونږ د هغې بادشاه په شان د ټول قمقل یو د خپل آخرت هېڅ غم نه کوو او دا سوچ هم نه کوو چې الله تعالی ته به ورځو الله تعالی به را سره حساب کوي او په دنیا کې چې کومه زندګي ما او تا تېره کړې ده لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها نه وړه ګناه پاتې ده او نه غټه ګناه پاتې ده مګر موږ پسې لیکلی شوي دي دغه شان که انسان نیکي کړي هغه نیکیان هم جمع شوي دي نو پکار چې موږ د خپل آخرت دپاره تیاری وکړو او هغه زندگی ځان دپاره جوړه کړو اصل د خپلو اعمالو د وجې نه موږ برباد نشو د اعمال انسان بربادوي